حالات د دغسې لګیاوي لیوني زیاتوي حالات د دغسې لګیاوي لیوني زیاتوي په ډېرو خلکو به الزام د بغاوت ولګي بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناوان خو د پښتونخوا وطن په ډېره غیرتي خوره نن د چاني خله په منډۍ باندې داسې کال د پښتني ژغورنې غورځنګ د طرفه جوړ کړی شوی د امن سیمینار چې بیا په احتجاجي طور باندې د علي وزیر د ګرفتارۍ په نوم باندې بدل شو د دغه غونډې د پښتین افغان د لارو بار ډېر قدرمن مشر د میر سره په سټیج باندې منظور احمد پښتین د میر سره په سټیج باندې اوس د میر ډېر قدرمن مشر حسین داود صاحب د میر سره په سټیج باندې اوس د میر ډېر قدرمن مشر ملګری عبدالله ننګیال بیټنی د میر ډېر قدرمن مشر ډاکټر ګلالام وزیر او په سټیج باندې نور چې څومره ملګري اوسي او داسې کای ته خلاص شي چې تاسو څومره ملګري اوسئ ستای تاسو د ټوله په اجازه باندې ملګري په ټوله ناوړه دا خبره کوم چې د نن سیمینار د امن په نوم باندې و ملګري کمپین د امن په نوم باندې کړی و نو په دغه وطن شي بنیادی طور باندې میشته ډېره لویه ستونزه مخته دي بیا سپیشل وچاني خیل قوم ته ودا علاقه ته ډېره لویه ستونزه مخته دي چې د هغې اولانۍ نقطه چې کومه ده هغه د امن ده چې په دا خوره شي امن وشي د هغې نه بعد د میر هره یوه مسله حل کېدای شي خو چې څو پورې امن نه وي راغلی نو د هغې پیرو د میر دا حالات راولوي چې د کیم په دغه وطن شي دي نو چې د کیمه ملګري دا د امن سیمینار جوړ کړی دی د دغه دپاره یې کمپین کړی دی ستړی یې کړی دي منډې ترې کړې دي هغه ملګري ته زه آفرین وایم هغه ته زه شاباش وایم او په چار دا ده چې میر د پښتونخوا په ګوټ ګوټ شي د پښتونخوا په هره علاقه شي میر دا نمونه غونډې جوړې کړي میر د امن په نوم باندې داسې اکټیویټیز وکړي چې میر د نیو ته دا پیغام ورکړي چې میر دهشتګرد نه وي میر د دهشتګردۍ جنګ نه کړي خو په میر باندې دهشتګردي ارتپل شوې ده د یوه کاروباري جنګ مرکز میر په سر جوړ کړی شوي ملګري دومره خبره ده چې د میر ډېر قدرمن مشر ډېر ننګیالی مشر د څو ورځې مخته علي وزیر چې د پېښور نه ګرفتار شو خو ملګري موږ تاسو په دا خبره باندې داسې ساده نه روښولي چې پولیس راغلل علي وزیر یې د پېښور نه ونیو کراچي ته یې یو په دا شه ملګري بیا دننه څه سولونه دي په دا ګرفتاري شه دننه په دا ګرفتاري شه اول سوال دا دی چې آیا په دا باندې په کراچي شه FIR وشو بیا دا یې د سیند نه راونو و اسلام آباد ته راووی په اسلام آباد شه یې څه ورځې تېرې کړې خو ملګري نه د سیند حکومت غوښ د پنجاب حکومت نه نه ریاست ته په چار وه نه د FIR نه چاته تکلیف وه خو چې دی کله و خیبر پښتونخوا ته ورګډ شو پېښور ته راووی نو دا یې په خپل پښتونه باندې بیا په خپل تربره باندې په خپل کلیول باندې ګرفتار کړه چې دوی موږ ته د دغه شي نه دا پیغام ورکوي چې تاسو خو په خپله سره پلنجه یاستئ د ریاست څه مسله نشته د سره خو ملګري موږ تاسو دا وظیفوي وکړه چې په دا وړه چالي نه شه موږ مازید درځي د موږ سره چې څه کېږي د
د میش سره چې د څومره ظلمونه شوي دي د دغه د ټولې ذمهوار ریاست دی د دغه د ټولې ذمهوار دا د ورډول خلک دی چې د نن تماشا کو داسې نوستي میشته کسي چې دا خلکو څه ترجمه شوي دي نو ملګري د علي وزیر سره سره د میش ډېر ډېر قدرمن ملګري په جعلي نشه نوستي چې په هغه شی د میش ډېر قدرمن ملګری حنیف پښتین په جیل شدی مولانا اعجاز په جیل شدی اویس ابدال په جیل شدی تاسو د میش ډېر ملګري دي نو ملګري د هغې ملګري صرف قصور دا دی د هغې ګناه دا دی چې په دا خوره باندې په دغه وطن باندې یې د امن خبره کړې ده په دغه وطن باندې یې د خلکو د سکون د ژوند خبره کړې ده نن ځکه په جعلي نشه باندې خو د دا سټیج نه مې ورته وایي چې که د دغه ریاستي ادارې دا خیال وي چې په اف-آی-آري نه باندې په جعلي نه باندې په کیله باندې دا خلک میږ وډاروي دا د دوی یوه غلطفهمي ده ملګري دا امکان نه لري چې دا کوم مزید د دوی په ظلمینه باندې غلی پټه شي چې چېرته هغه ظلم کو دا خلکو په چار وایي چې ظلم دې کړی دی زوتی دې کړی دی ظلم یې په دا خوره باندې د هغې نه بعد ملګري سپیشل په جاني خیل شي دا ځای د ګوډو د بیټ په نوم باندې چې په انګریزي شوې ته وایي او پښتو شوې ته وایي چې ښه طالبان بد طالبان نو میږ و هغه ته نن د دا سټیج نه سول کې وته مینات کې وته زوري کې وته چې وا که ګوډ یې که بیډ یې که سورس یې چې څه یې خو د دغه خوره بچی خو یې نو په چار دا ده چې مزید په د خپله خویندې باندې وځورېږه په د خپل سپین ږیري وځورېږه چې د ریځونه د تو په وجه باندې د دوی په ږیره شي اشکر راونوي او ته نوستې په دا په میږ باندې بدماشي پخوې په چار خو دا ده په چار خو دا ده دته چې تر چک شي د دغه وطن سره د شویې زلمه پوښتنه وکړې ته ریځونه د میږ ځوانان داسې کل په ګیلې ولې نو میږ ډېر په جوته ورته وایي چې دا خلک ته مزید په خپل ځون باندې رحم وکړو په خپلې ترسره د رحم وکړو د پښتونخوا وطن په وړو بچون د رحم وکړو مزید ته د دغه ریاست د چالنه څونه راوباسي په ارام د چیرې ژوند تېر کړو درېیمه خبره ملګري دا ځای د جاني خیل په خوره باندې حکومت مختلف ځایونه قبضه کړي دي چې په هغه شی دا ځای د FD هسپتال دی د جاني خیل چې فوج قبضه کړی دی میږ د دا سټیج نه نن ورته وایي چې زر نه زر د دا هسپتال و خلک ته خالي کړو چې ډاکټرونه نه روشي ورته د خلک خپل علاج سټارټ شي ښه شي د هغې سره سره د جاني خیل های سکول هغه دوی نیولی دی میږ دوی ته دا وایي چې زر نه زر د هغه خالي کړو و ایجوکیشن ته د وده خلته دا سکول خالي کړو و دوی د چېرې خپله کیله ورته وګوري د هغې نه بعد دا ځای په جاني خیل شی نشه ډېره زیاته شوې ده چې په ریاستي سرپرستي شي دا ځای نشه روړلی شي باقاعده د میږ ځوانانو ته د هغې نشې سپلایي کېږي د میږ ټول ځوانان یې په نشه لګیا کړي دي میږ حکومت ته وایي چې د دغې مخنیوی ته وکړو که نه یې کړو هغه افسران خلک ته معلوم دي بیا هغه افسران ارنسي هلته داسې سزا دا خلک دا کوم ورکوي چې بیا یې دوی پرې خفاوي په هغه باندې زه ملګري ډېره خبره نه اوږدوم په اخره شی ور بیا زه دا خبره کړل غواړم مشهور په تفصیل خبرې درته کوم خو زه یوه خبره ضروري ګڼم چې د میږ ملګري په جیل شي په دا د امن په کیسه باندې په دغه وطن شي د لینډز ماین د سپلۍ په خلاف باندې اوس چک کړی دی د میږ ملګري یې د امن غږ کړی دی د میږ ملګري یې په دغه وطن شي د
د خلک د وژنې خلاف اوس چې کړی دی هغه خلک دوی وجلینه ته اچولي دي یا یې په ګیلې ویشتلي دي لکه ارمان شهید عارف شهید د چمن شهیدون د وړه شهیدون د خړکمر شهیدون موږ خپل که په جلیله شي د موږ ځوانان دي که د موږ شهیدون دي ملګري هغه موږ کته نه ویروي خو زه خپلې خبرې په دا اخرانۍ خبره سره ختموم چې دوی په علي وزیر باندې په دغه شي باندې FIR کړی دی په دغه شي یې دی په جیل سیکشن وړی دی چې تو په خپلې خبرې ښه ویلي دي چې تاسو یوه ورځ په د چوکۍ راباندې لاکوستی په دا که دوی نیژ نسي یا مو جیل ته کوي زه د دغه سټیج نه ورته وایم چې یوه ورځ داسې راځي چې تاسو په دا چوکۍ راباندې لاکوستی په دا چوکۍ نه یې خلک ځي دا خلکو درپورې خوندي چې د نن ټیم تاسو په غرور ښایسته په کبور ښایسته دا خلک دا یوه ورځ په داسې حالات ښایسته چې دا خلک درپورې خوندي نو ملګري زه خپلې خبرې په دا اخرانۍ مرتبه سره ختموم چې بیا یې چې که تور وربل نه مې راتېږي که تور وربل نه مې راتېږي په وطن جان د جانان نه مانې کومه وسلام